السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، کله چرته داسې شوي دي چې د شپې په تنهایی کې دواړه لاسونه الله ته اوچت کړي وي او د سترګو نه اوښکې بهیږي او په مات زړه باندې او په ژبه باندې صرف یو سوال وي: یا الله، اخر زما دعا به کله قبلیږي؟ او کله هم داسې چرته محسوس کړي دي چې هر طرف نه لارې بندې وي، ټولو خپلوانو در سره هر څه پرېښودلي وي، وسایل ختم شوي وي او صرف د الله جل جلاله سهاره باقي وي، او په دغه وخت کې مشکل، بیماری، قرض، بې سکوني او د رشتو پریشانی او بې اولادي، د رزق تنګي یا یو ناممکن دک کې گرفتار یې. دا نن وظیفه به ستاسو مکمله زندگی بدله کړي. نن به موږ د قرآن کریم یو داسې عظیم دعا زده کوو چې په تیارو کې ویونکي پیغمبر الله جل جلاله عرش ته ورسو. هغه دعا چې د سمندر په تیه کې په ویښ کې یو نبی ته نجات ورکړی دی، او هغه دعا چې مات زړونو ته سکون ورکوي. زما محترم و عزتمندو، دا څه یو جادو نه دی، دا څه یو خفیه تعویذ نه دی، دا د الله جل جلاله کلام دی. او یاد وساتئ، شفا ورکون کې صرف د الله ذات دی، حاجت پوره کون کې صرف د الله ذات دی، بندې دروازې کلاوون کې صرف د الله جل جلاله ذات دی. دا عمل صرف یو وسیله ده، اصل طاقت دا ستا یقین او اخلاص او په الله باندې بروسه ده. قرآن موږ ته یو عظیم منظر ښیي. د الله نبی حضرت یونس علیه السلام د مئی په ګیډه کې دا د سوچ او د غور مقام دی. څلور واړو طرفونو ته تیاره، د شپې تیاره، د سمندر تیاره او د مئی ګیډه تیاره. نه څوک مددگار شته، نه لاره شته، نه څه سهاره چې د سمندر نه بهر راوباسي. صرف په دغه وخت کې حضرت یونس علیه السلام یوه دعا وکړه، هغه داسې دعا چې مکمل تقدیر ولا بدل ک: لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اے الله، ستانه سوا د عبادت لایق څوک نشته، ته پاکی، بېشکه زه د خطاکارونه یم. بیا الله جل جلاله سمندر ته حکم، مئی ته حکم. الله جل جلاله خپل نبی او پیغمبر ته نجات ورکه. محترم و عزتمندو، الله جل جلاله خپل نبی د سمندر د ویخ نه بهر راوویست. آیا ستاسو قرض، ستاسو بیماری، ستاسو جادو یا پریشانی یا ناکامی یا هغه دک نه تاسو نشي راوښکلی الله جل جلاله، هغه به د دې نه هم سخت وي، یقینا بالکل راوښکلی شي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم مسلمان دا دعا الله جل جلاله نه وغواړي، الله جل جلاله به خامخا قبلی. دا دعا صرف الفاظ نه دي، مکمل عاجزي ده. په کوم مات زړه سره چې دعا وغوښتلی شي او د زړه نه دعا وځي، هغه د اسمانونو دروازې کولاوي. محترمو، ډېره آسان او ساده طریقه ده. اول اودس وکئ، که اودس هم نی، که خوشبوی وي استعمال یې کوئ، او یو پرسکون جګه ځان ته منتخب کوئ. 2 رکعته مونځ صلات حاجت په نیت سره ادا کوئ. مونځ مکمل توجه سره وکئ، داسې محسوسوئ چې الله جل جلاله ته زه بالکل مخامخ ولاړ یم او هغه زما خبره اوري. د دې نه وروستو درود ابراهیمي ووایئ 11 ځلې، پوره یقین او توجه سره. بیا لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین 100 پیرې ووایئ، او د ویلو په وخت کې خپل حاجت په زړه کې وساتئ، او که ژاړئ جلا درځي نو وژاړئ. الله جل جلاله د مات شوو زړونو اواز ډېر زر قبلی. بیا لاسونه اوچت کئ او د الله نه داسې وغواړئ لکه یو مجبور انسان چې د خپل رب نه غوښتنه کوي. د الفاظو ښایستوالی ضروري نه دی، بلکې د زړه رښتیاوالی ضروري دی. زما محترم و عزتمندو، کله الله جل جلاله فورا دا دعا قبول نه کړي، د هغې په بدله کې تعالی بل څه درکړي، څه مصیبت دنه لري کړي. او کله کله دغه دعا ستا دپاره آخرت دپاره ذخیره وګرځئ، او کله بعینه چې ته څه غواړې هغه درکړي. زما محترم و عزتمندو، مایوسه کېږئ مه، مونځ مه پرېږدئ، ګناهونه پرېږدئ، د الله سره تعلق مضبوط کړئ. ځکه انسان الله سره تعلق مضبوط شي نو په دنیا کې یو طاقت داسې نشته چې دا کمزوري کړي. الله جل جلاله دې زموږ بیمارانو ته شفا ورکړي.
چې څومره پریشانه دي الله دې ول سکون ورکي، چې څومره مقروض قرضدار دي الله دې قرض د ادا کولو اسباب پیدا کړي، چې کوم د رشتو په تکلیف کې دي الله جل جلاله دې ول هغه رشتې جوړ کړي. آمین.